السلام علیکم قدرمنو دوستانو، امید لرم تاسو په ټول روغ جوړ خوشاله یئ. قدرمنو، په انساني ژوند کې د ښځې او خاوند داسې څه ضرورتونه وي چې هغوی یو بل ته د دغه څیز ضرورتونه لري او د دغه ضرورتونو نه بغیر د دوی زندګي ډېره زیاته مشکله وي. نو په همدې وجه باندې تاسو سره نن داسې څه معلومات شریکوم چې د سړي په وجود کې د سړي په زندګۍ کې هغه کوم دوه څیزونه دي چې هغه د ښځې ډېر زیات خوښ وي او ښځه هغه څیز ته ضرورت لري، خو د هغې اعتبار په خپل خاوند باندې دومره وي چې هغه فکر کوي چې خاوند به مې زما د ویلو نه علاوه د دغه څیزانو فراهمي یا د دغه څیزانو سهولیت ماته میسر کړي، خو ځکه چې ښځې په خوله باندې د دغه څیز اعتبار نشي کولی، نو په هغې کې دغه دوه څیزان تاسو سره شریکوم چې پکار ده چې تاسو د دغه دوه څیزانو ډېر زیات خیال وساتئ. دغه دوه څیزان کوم دي؟ د دې هر څه معلوماتو دپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو، کله چې ښځه او خاوند یعنې هلک او جینۍ واده وکړي، نو په واده کې داسې غمونه داسې دردونه هم مخې ته راځي چې د هغې حل کول ډېر زیات ضروري وي. خاوند ته پکار وي چې په صله رحمۍ باندې دغه هر څه حل کړي. خو اوس چې کومې خبرې ته راځو چې هغه دوه څیزان دي چې هغه ضروري دي چې یو خاوند یې خپلې ښځې سره وکړي، په هغې کې لومړی کار کوروالی کول دي. کوروالی یو داسې عمل دی چې د هغې اقرار ښځه په خپله خوله نشي کولی، خو بیا هم هغې ته یې زړه کېږي چې خاوند ورسره دغه کار وکړي، نو دغه ډېر زیات ضروري وي. دغه ښځه خوښوي، پکار ده چې د دغې خیال وساتل شي. او دویم ضروري کار چې هغه هم ډېر زیات اهمیت لري د ښځې او د سړي په ژوند کې، نو هغه مینه ده. مینه یو داسې څیز دی چې کله هم ښځه دې ته ضرورت لري او دې ته میلاو نشي، نو یقینا چې زړه یې ډېر زیات خفه کېږي. په مینه باندې خاوند ته پکار دی چې خپلې ښځې سره خبرې وکړي. کله چې په منځ کې مینه وي، نو مینه یو داسې څیز دی چې دا غمونه، خفګانونه او پریشانیانې شاته کوي. نو امید لرم چې ستاسو به زما دا ویډیو او دا معلومات خوښ شوي وي. ضرور درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي.